عملی ساخت سرک کابل بگرام آغاز شد. در چارچوب پروژه شهر جدید کابل، این سرک با هزینه 455 میلیون افغانی به گونه اساسی ساخته می شود. کار عملی آن با حضور معاونان ریاست الوزراء و شماری از مقام‌های بلندپایه حکومتی آغاز گردید. انشاءالله تر یو کال پورې به همدغه سیکشن شپږ اعشاریه دوه کیلومتره سرک دا به خلاص کړو. همدا سرک چې جوړ شي دې سره بیروبار کم سي، اهمیت به نوي کابل زیات سي. حلقوي سرک باندې د پته 9 سالات کې کار جریان لري پایداری له خوانه سه سروی روانه ده. تعدادی از مسئولان ارشد امارات اسلامی در مراسم افتتاح این پروژه زیربنایی اشتراک داشتند و در سخنرانی‌هایشان این پروژه را گامی مهمی در راستای توسعه شهری، رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی عنوان کردند. دا سرک چې د کابل ښار له ګڼ نفوسو سیمو څخه شروع او د پروان ولایت تر بګرام ولسوالۍ پورې غځېدلی مسیر یې د هېواد د سړکونو د شبکې یوه مهمه برخه جوړوي او د ترانزیتي دهلیز حیثیت لري. دا سړک د کابل ښار د تجارتي مارکیټونو او د شمالي ولایتونو ترمنځ د شیانو د انتقال اساسي مسیر دی چې ډېری فابریکې، ګدامونه، ورکشاپونه او تجارتي مرکزونه پکې فعال دي. دغه د کابل جدید پروژه به دغه سرک د افتتاح سره یو روح واخلي او موږ او تاسو ته به سرمایه گذار داخلي او خارجي مراجعه وکړي. د افغانستان اقتصاد به د دې سره چرخ پیدا کړي. موږ نه وایو چې دا د افغانستان په سطح یوه پروژه ده، بلکې دا د منطقې په سطح یو پیاوړې پروژه ده. د منطقې په سطح باندې دونه لویه پروژه تر اوسه پورې چېرته نه ده افتتاح شوې. سر پلان‌های تفصیلی کار شده است، پلان‌های استراتژیک ساخته شده است. انشالله با کابل جدید از شروع بهار انشالله ساخت ساز و کارهای تعمیراتی بسیار به شکل وسیع انشالله شروع خواهد شد. شهر جدید کابل در حدود 370,000 جریب زمین ساخته خواهد شد و ظرفیت اسکنان نزدیک به 3 میلیون نفر خواهد داشت. پروژه شهر جدید کابل از برنامه‌های بزرگ زیربنایی حکومت به شمار می رود که هدف آن کاهش ازدحام شهری در پایتخت و مدیریت رشد جمعیت است. در سالهای گذشته عدم تطبیق کامل ماستر پلان از چالش‌های اساسی توسعه شهری کابل عنوان می شود.